بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الكهف آیت نمبر 103. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. د دې آیت مناسبت په دې ځای کې هغه په دې طریقه سره ده. مخکې د کافرانو ذکر وشو، هغه کافران چې غول الله تعالی نه سوا نور خدایان په خدایي په دوستي نیولي ول، لکه د مخکې 102 نمبر آیت کې ذکر راغی افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولیاء. آیا ګمان کوي هغه کسان چې غوی کافران شوي چې دوی ونیسي د ما بندگان لما نه سوا اولیاء دوستان، یعنی د ځمکې په ځمکه کې ځان ته له ځانه خدایان جوړ کړي. دا کافران داسې ګمان کوي، کافرانو مشرکانو به همداسې کول، له کاڼې له تیږې نه له یو څه له بل څه نه به مجسمې بتان جوړ کړل، هغه به په خدایي نیولي ول. الله تعالی اوس ما او تا ته بلکې هر مؤمن ته تر قیامته پورې خطاب کوي، وایي زه هغه څوک درته وښیم په هغه چا خبر درکم چې هغه د اعمالو په حساب ډېر تاوانیان دي، په اعمالو حساب کې ډېر لوی تاواني کړی ده. نو خامخا مؤمن زړه دا غواړي چې و الله تعالی ته راته وښیه، وایي دا دغه کافران دي، په دنیا کې په بتانو خرچې کوي، مصرفونه کوي، دا کوي، او نه په دنیا کې فایده لري نه په آخرت کې. په دنیا کې تکلیف نشي دفع کولی، په آخرت کې به جهنم تپسې ځي. قلت اوایا اے نبی علیه الصلاة والسلام، هل ننبئکم آیا من خبر در کو تاسو ته، نبأ ينبئ تنبیئا فهو منبئ، باب د تفعیل له نبأنا، نبأ خبر توای، تنبیء خبر ورکول. تور ته وایا آیا زه خبر درکم بالاخسرین په هغه ډېر تاوانیانو باندې، اعمالا په اعتبار د اعمالو سره، دا کوم کسانی الذین هغه کسانی ضل سعیهم چې گمراه شوي دي، خطا شوي دي،
سعی کوششونه د دوی فی الحیات الدنیا په دغه نږدې ژوند کې د دنیا په دا نږدې ژوند کې د دوی اعمال ټول خطا شوي په غلطه تللي وهم یحسبون او دوی ګمان کوي انهم یقینا دوی چې دي یحسنون صنعا دوی ډېر ښایسته کوي دوی ښایسته کوي صنعا فعل اعمال د دوی ضایع دي حبط دي هلاک دي خو دوی بیا هم فکر کوي چې موږ ډېر ښایسته لګیا یو یحسبون دوی سوچ کوي انهم یقینا دوی چې دي یحسنون ښایسته کار کوي یحسنون ښایسته کوي صنعا عمل فعل اولئک دغه کسان چې دي دا کوم چې په دنیا کې بوتان په خدایي نیولي او دوی ګمان کوي زموږ ډېر ښه کار کوو خو هغه په لوی تاوان کې دي دغه کسان چې دي الذین دا هغه خلک دي کفروا بآیات ربهم چې دوی کفر کړی ده کفر یې کړی په آیاتونو د خپل پروردګار یعنی په قرآن باندې ولقائه او د الله په ملاقات باندې د قیامت په ورځ به موږ له الله سره مخ کېږو الله به له بندګانو سره حساب کتاب کوي دوی وایي دا خبرې نشته وایي بس دا د دنیا ژوند هم د مړه شو خاورې سو بېرته ژوند بیا ژوندون نشته ومن یحیی العظام وهي رمیم وایي څوک به دا هډوکې را ژوندي کوي چې دا وراسته سي کی استخوانها را پس زنده میکنه کی بوسیده شوه دی به دا خبرې کولې نو یوې د الله تعالی په آیتونو په قرآن تکذیب وکړو بل د الله تعالی په ملاقات باندې دا هغه کسان دي کفرو چې دوی کفر کړی بآیات ربهم په آیتونو د خپل رب په قرآن باندې ولقائه او په ملاقات د باري تعالی باندې په مخامخ کېدلو د باري تعالی باندې فحبطت اعمالهم نو ضایع شول د دوی اعمال حبط شول هدر شول فلا نقیم لهم نو موږ به نه قایمو دوی لره یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې وزن د دې دوه معناګانې دي یو معنا یې دا ده چې دوی ته به له سره د اعمالو تول نه کوو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا پس قایم نمیکنیم برای ایشان به روز قیامت وزنا کدام تولی کافر به بیا سواله به جواب جهنم ته ځي چې تاسې خو ځئ کانه دا لکه دا موږ تاسې په دا مدرسو په سکولونو کالجونو کې دا امتحان چې اخیستل کېږي رزلټ چې ورکېږي د هغه شاګردانو ته چې هغوی سبق ویلی هغوی حاضري کړي هغوی کلاسونو ته حاضر شوي هغه چې بیخي سبق نه وایي لوپري کوي هغو ته بیا رزلټ مزلټ رخصت ورکړي چې ته خو ځه تا خو هسې کار خراب ده د تا خو امتحان ته هم حاجت نشته نو دې ته به بلکل په قیامت کې وزن نه قایمیږي ترازو مرازو د دې د اعمالو به نه وي ځکه دې اعمال حبت د شی هم نشته دا یو معنا فلا نقیم لهم نو موږ به نه قایمو دوی لره د قیامت په ورځ باندې وزنا کوم تول کوم تلل کدام وزن کردن بریا ثابت نمیشه به سوال و به جواب به جهنم میره دی به همداسې جهنم ته ځي دویم معنا دا ده فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا د قیامت په ورځ به دوی لره کوم وزن کوم تول نه وي دوی او د دوی اعمال ور یعنی که د دوی عملنامې په ترازو کې واچوي هیڅ تول به نه لري یا خپله دا کافر که راواخلې په ترازو کې واچوي دا به تول نه لري ځکه دی به کافري د قیامت ترازو داسې نه ده چې سور و سپین سړی پکې واچوي هغه به ډېر وزني او که کمزوری سړی پکې واچوي هغه به سپک وي داسې نه ده هلته د اعمالو خبر ده که چا ښایسته اعمال ډېر ول او ډېر وړکی و له ځانه هغه به ډېر دروند وي او که ډېر سور و سپین و خو اعمال نه ول بیا به وزن نه لري فلا نقیم لهم وزنا دوی به طول سي اعمال دوی خو وزن به نه لري په یو حدیث شریف کې راځي ویجاء یوم القیامت وایي د قیامت په ورځ به را تللو سي په یو سړي باندې هغه به ډېر عظیم وي ډېر غټ به وي سمین ډېر چاغ به وي خو بلکل د الله په نس باندې به تول نه لري بیا نبی اسلام وایي دا آیت ولوستل او مؤمن به ډېر کمزوری وي خو ډېر تول به لري عبدالله ابن مسعود د نبی علیه الصلاة والسلام صحابي ده رضی الله عنه دا لقد نه ډېر وړکی ولو دا کتابونو کې راځي وایي سړی چې داسې په ګانډو شي داسې په ګانډو شي داسې وایي دومره قد و د عبدالله ابن مسعود او لرنګ هم تور ولو او په دې سره بیا دا لاسونه خپې دا هم ډېر کمزوري ول وایي یو ورځ ونې ته ختلی و د مسواک ونې ته نو هغه په دې وخت کې سلی سوله دا ونه داسې خوځېده
وایي ده په دې ونه باندې ځان کلک نیولی و، نه رالوېدو او نه هغه خاک ماتېدو. صحابه لاندې ولاړ ول، هغو وخندل. نبی اسلام ورته ویل ولې م وخندل؟ وایي من دقت ساقیه، وایي د ده دا د پښو له دې نریوالي نه م وخندل چې دونه نری نری خپې دي. وایي دغه نری خپې چې تاسې له دې نه خاندئ، وایي دا د ترازو د اعمالو کې د احد له غره نه هم درنې دي. دلته خو د ونې خاک تر لاندې نه ماتېږي، خو د قیامت په ورځ به په ترازو د اعمالو کې د احد له غره نه هم درنې. هلته د اعمالو خبر ده، د عقیدې او د ایمان خبر ده. هلته سرو سپینو مالو دولت دا هلته تول نه لري. فلا نقیم لهم وزنا، دې کافرانو دې لره به بلکل وزن الله نه ورکوي، هسې یو سپک شی به وي. الله دې موږ تاسې ترازو د اعمالو په خپل فضل باندې دروند کړي. ذالک، الله تعالی وایي دا ولي؟ ذالک، دغه جهنم یا دا د اعمالو نه ټول یا دا سپکوالی، جزاؤهم، دا د دې جزا د جهنم بما په سبب د دې کفر او دې کفر کړی. واتخذوا آیاتی، او دوی نیولي ول دما آیاتونه، ورسلی، او دما انبیا، هزوا، په ملنډو باندې. هزو مصدر ده په معنا د مفعول، یعنی محزوا بها، دما په آیاتونو دما په انبیاو باندې به استهزاء کولې، پس خند و رشخند به پې باندې وهل. دا د هغو جزا ده، دا جهنم. ان الذین آمنوا، د قرآن دا طریقه ده چې چېرته د کافرانو ذکر راسي، د هغو د عذابونو د دې متصل د مؤمنانو ذکر پسې کوي، چې دا بشارت سي، دا خوشخبري سي. ځکه دا د کافرانو ذکر دا په سړي کې خفګان پیدا کړي، سړی خفه شي. نو چې کله د مؤمنانو ذکر راسي، بیرته په سړي کې فرحت و خوشحالي راسي، رغبت راسي، شوق راسي. او د اصلاح همدغه طریقه ده چې ترهیب به مي، ویرول به مي، او تشویق به مي، ترغیب به مي. نه به بیخي سړی کوتک په لاس ګرځي، درز غوبلې جوړ کړی وهل ټکول کوي، داسې هم نه کوي. او داسې هم نه کوي چې ټوله ورځ بس جنتونه دي، نعمتونه دي او دا دي. کله به جنتونه ذکر کوي، کله به ورته وایي داسې عذابونه دي، داسې تکلیفونه دي، داسې سختي دي، دا ګناه ده، دا ناروا ده، دا مه کوئ. دا دواړه به سړی وایي. د قرآن داسې طریقه ده. نو د کافرانو د عذابونو د دې د اعمالو د عبثیا، د حبت او د نقصان ذکر اوس د مؤمنانو ذکر کوي. ان الذين آمنوا، یقینا هغه کسان چې هغوی ایمان راوړی، وعملوا الصالحات، او عملونه کړي ښایسته، کانت لهم، وي به دوی لره، جنات الفردوس، د فردوس جنتونه، نزلا، دا به وي دوی لره مهماني. فردوس دا په جنتونو کې له ټولو نه هغه بره جنت ده، هغه اعلی، هغه بهتر جنت ده. دوی لره به هغه بهتر جنتونه، بری ایشان امو بهترین جنت ها، نزلا، دا به دوی لره مهمانی وي، هغه بهترین جنتونه به دوی ته مهمانی وي. نزل دا ما یعد للنزیل، دا هغه شی ته وایي چې ته میلمه ته تیاروي. لکه تا یو یار دوست تا ته تلیفون وکړي، زه بېګا تا سره میلمه یم، ته هغه ته خرچه وکړې، مصرف وکړې، دغو خرچه مصرف ته نزل وایي. دا مؤمنان به هم د قیامت په ورځ د الله تعالی میلمانه وي، او دا فردوس، دا جنتونه، دا به د الله له طرف نه مؤمنانو ته مهماني وي. کانت لهم، وی به دوی لره، جنات الفردوس، دا بهترین د جنتونو، نزلا، مهمانی، خالدین فیها، دا مؤمنان به داخل وي په دې جنت کې. لا یبغون، دوی به نه غواړي، عنها، له جنتنا، حولا، تبدیلی، حول تغییر، تبدیل. مؤمنان به نه غواړي چې له جنت نه بل خوا لاړ شم، ځکه هغه د نعمتونو، د فرحت او د خوشحالي ځای وي. قل، نور صورت په خلاصېدو باندې ده، صورت نور خلاصیږي. د دې صورت په ابتدا کې، په شروع کې الله تعالی د قرآن ذکر کړی. الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب، حمد ثنا هغه ذات لره ده چې په خپل بنده باندې نازل کو کتاب قرآن. ولم يجعل له عوجا، او دې قرآن لري کوم کوږوالی نه ده ګرځولی، په دې قرآن کې کوم کوږوالی نشته. د قرآن دا 1400 کاله وتلي چې دا نازل شوی، خو تر اوسه پورې کافرانو په دې کې نقصان پیدا کړی نه ده، او سره له دې چې لګیا دي، کوششونه کوي. دا داسې نه دي چې دا خالي مسلمانانو باندې بمباریانې دي او جنګونه دي او زخمونه دي. دا دي د قرآن هم داسې دشمنان دي، خو دې ته زور نه رسېږي. دې کې کوږوالی، نقصان دا نشته. په آخر د صورت کې یو ځل بیا الله تعالی د خپلو کلماتو، د خپلو خبرو، د خپلو احکاماتو
د خپل علم احاطه او وسعت بیانوي. قلت ورته ووایه لو کان البحر که چېرته وي دا سمندر مدادن سیایي. دا که تاسو سوچ کړی پخواس به دا خطونه زده کول داسې تخته کې به وي، له لرګینې به یې جوړې کړې وي او د کړکې د نی قلمونه به ول دلته به رنګ ورته ایښی و، دیوات مشواڼۍ هغه به ایښي وه، هغه به یې راواخېست دلته به یې خط پې باندې کول. نو هغه رنګ چې دلته ایښی هغې ته مداد وایي. مداد وایي که چېرته دا سمندرونه وي مدادن سیایي لکلمات ربي، هغه کلماتو خبرو د پروردګار زما لره، لنفد البحر، دا سمندرونه به ټول په دې لیکلو خلاص سي. او سمندر خو تاسو ته معلوم ده دا ټوله ځمکه 4 برخې باندې تقسیم ده. یو برخه پکې وچه ده چې هغه بیا دا اوبر اعظم دي، دا لوی آسیا او اروپا او امریکا او افریقا او امریکای شمالي او جنوبي او استرالیا او ګرولند، دا لوی بر اعظم دي پکې په دې یوه حصه دي وچه کې. هغه 3 حصې دي هغه سمندرونه دي. وایي که دغه سمندرونه سیایي سي رنګ شي او څوک کینې دلته په دې باندې لیکل کوي سمندرونه به خلاص سي، خو د الله تعالی خبرې کلمات به خلاص نشي. لنفد البحر، نفد ينفدو نفادا ختمېدل، قبل ان تنفد وړاندې له دې نه چې ختم سي کلمات ربي، د ما د رب کلمات خبرې. ولو جئنا، دا خو پرېږده اگر که د دې سمندر په شان په مثل نور سیایي راوړو یا د دې سمندر نور مدد وکړو په نورو سمندرونو سره، نور د دې په مثل راوړو، بیا به هم د الله کلمات دا ختم نشي. ولو جئنا، اگر که موږ راتللو کو په مثل د دې باندې مددن نوره سیایي. قلت ووایه دې خلکو ته انما خبره دا ده بله نه ده، انا بشر مثلکم، زه تاسې په شان باندې یو بشر یم، ملایک نه یم. یوحا الی، ما ته وحی کېږي، انما چې خبره دا ده بله نه ده، الهکم د تاسې معبود اله واحد، هغه یو اله ده، نور شریکان ورسره نسته. فمن کان یرجو، نو که څوک تمنا لري لقاء ربه، د ملاقات پروردګار خپل، که چا په زړه کې دا یي چې زه له الله سره مخ کېږم، الله ته ورځم، فلیعمل عملا صالحا، نو دی دې وکړي ښایسته اعمال، ولا یشرک بعبادت ربه احدا، او د خپل رب عبادت باندې د هیڅوک هم نه شریکوي. پس کسی که آرزو داره که ما به ملاقات الهی مشرف شوم، او باید اعمال صالح بکنه و به عبادت پروردگار هیچ کسی را شریک نگردانه. دی الله په عبادت کې به هیڅوک هم الله سره نه شریکوي. بیا به دا تمه د تا پوره شي چې ته به په قیامت کې الله سره مخ سې، او هغه جنات الفردوس نزلا، هغه بهترین جنتونه چې مهماني تیار کړي دي، هغه به بیا انشاءالله وصول سي. الله تعالی دې موږ تاسې ته حاصل کړي. الله تعالی دې په دې دنیا باندې د اعمالو صالحو توفیق راکړي، او له شرک و له کفر و له دین هم د الله تعالی لرې ساتي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کړه. که څه زیادت و نقصان شوی یا الله ته موږ ته معافي وکړه، په حاضر جمعیت باندې فضل و رحم وکړه، د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړه، ظاهري باطني ټولو بیماریو ته صحت عافیت نصیب کړه. نو بیا خو دا روزه را روانه ده، نو روزه کې خو بیا دلته ماښام روزه ماتې و تراویح دی، نو دا ترجمه هم دا رمضان کې ودرو، رمضان نه وروسته بیا انشاءالله که ژوند و زندگی ولا حالات و شرایطو ته به ګورو، نو بیا به انشاءالله شروع کو. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.